وای بېروزګارۍ تباه و برباد دي کړو چې چا له وړلوي کار نشته ورته دې پنچري څه خبره کوم که چېرته ځان سه شاګرد کړم السلام علیکم استاد وعلیکم سلام استاد شاګرد خو دې نه لګي ولې مې نه لګي خو مخکې چاته کار ما کړی دی استاد سټارټ کیم کړی دی نینو کارم کړی جوارو کار شل کارونه مونږ کړي خو چې یو ځل دې زما په مخ کې پنچر واچو که نه بس الحمدلله زما داسې دماغ نه دي مخې سره کمپیوټر ته خېږي ته خو هم ځان سره که ته کمال وګوره راځه ټیک ته کار ته ودرېږه خو کار کپړې دې روړې دي که نه یې روړې دا استاد مړه ما کم داسې پیله څه چولې یم دې کې کار کوم غم مه کوه ښه استاد هوا لږه چک کا شاګرده پاسه د هوا لږه چک که ښه استاد چې کومې راځه مېلمه کښېنه دا ما وکته استاد هوا مې چک کړه د دې اړخه ده ښه استاد دلته کوم ځنګل نه راوستېرې چوس ته راواچوم او د بوسو څخې نه جوړ کړم نو بیا به خلک وایي شاګرد دی وډباو د خدای ظالمه په شرمونو دی وشرمولو د کوم ځنګل نه راغلی وا استاد نو تا بیا وا چک که که نه مونږ چې به بادیواز کوله وه همدغه رنګې چې کوله که نه د دې اړخه هوا ده که نه زر کې ځه ما درته د ګاډۍ وایه دا ګډه ته څه بادي ویلو ځې ځه شبه ځه کور ته ځه شبه وای وای څنګه شو هلکه داجي څنګه شو داجي خو ټیک نه دی الله دې خراب دی ډېر زیات دا چېرته ګورې ته یاره دې پتری کې چې ته چیلې نښتې که څه چل دي اوازونه راځي نو خانه خرابه دا د چیلې اواز نه دی دا مې پلار زبیرګي کوي وای زویا روان یم نه بچې ګوره داجي ته دې ورځو کې دا چکرې ویلې یخ یخ ځینو ته ښه او ګورې زمونږ غم درته نشته مونږ دې یو ورځ هم چکر لبونه تلو چېرته روان یې ما هم ځان ته بوته که نه مرمه زویا روان یم دنه ته راسره ځې نه داجي زما خو دلته لږ کار دی که نه او که دې درته ځي نو دې ځان ته بوځه بچې ما تاسو دلته وصیت له راوستې دا خبرې ښه په غور واورئ یو 10 لکه روپۍ زما منصفي سره دي به ترې والئ دا څه وی داجي هلکه تا خو یې پلار مې مونږ له څه نه دي کړي هغه خو ټوله دنیا قرضدارې ده داجي نور چا پورې دې پیسې شته یو 10 لکه روپۍ مې رشید خان پسې دي د شب قدر هغه هم ترې بیا واخلئ ښه داجي ماشاءالله او نور چا پسې ته سوچ وکړه ښه یو 20 لکه روپۍ مې د برکندي میخین پسې هم دي هغه هم چې ترې بیا والئ ډېر ښه خلکو بینکونه ډک کړي زما داجي خو ټول شو قدر قرضدارې دی یار او داجي نور چا پسې ریاض کساب پسې مې یو 15 لکه روپۍ دي هغه نه هم واخلئ لکه چې اخره کې ښه کېږو ښه داجي زر زر وایه ښه زر زر وایه شا په ټیم کم دی او یو 20 لکه روپۍ ووایه ووایه سړی وښیه سړی وښیه 20 لکه سوځي هلکه پمپینګ ولې وکړه پمپینګ ولې وکړه داجي داجي وایه یو 20 لکه روپۍ مې مسکین اجي سره هغه هم ترې بیا والئ ډېر ښه داجي ډېر ښه داجي خدای دې را سره په جنت کې میله وکړه الله دې هر یو وډوکي په جنتونو کې که تا خو ټول ملک قرضدارې کړی دی بچې لږ صبر وکئ په ما باندې 50 کروڑه روپۍ د ریاض ګل دي زما د مرګ نه پسې وله بیا ورکئ وای داجي خو جوړې مړ شو او مړ شو خو غم یې مونږ ته پرېښوده ای ماشومه ولې یو 500 روپو ماتې راکړه 500 روپۍ ماتو څه کې د اختر ورځ ده که نه ما چې تا خورئ او خورئینونه به مې ورکړمه ماتې
هلې کښتۍ وباسه ظالم زویه خیر الکانو په خیر علیکم ماشاءالله څنګه چلی قربانۍ لري دا څاروي راوسته او بس مونږ خو دا جوټه واغشته ها ډېره ښه ده که نه او څنګه چلی تاسو څه واغشتل ما خو یو چیلې واغوست مړه یوازې وو که نه یار ځکه وایي ډېر ښه دي الله دې قبول کړي ښه دې وکړل او که نه سخت کار مړه څاروي ډېر زیات ګران وو ځکه او که نه هغه زما ملګری شیر محمد چې کومه دي منډې ته به ته بیا به تش راته یو میاشت نه ورپسې ته راته د قربانۍ څاروي کې به حساب کتاب نه کې بس ډایرکټ پې اخلي او که نه خو چې د کور د خلکو نه اخلي چې د سوداګر نه اخلي که نه نو خو یې باندې شپږ ځایه خرڅوي الله کې سری ټیک دی وې دیم موږ له په 2.5 لکه روپۍ راکړې اینې نو دې کیسې دي من غوښه ده پکې او 2.5 لکه روپۍ دي ښه هغه خو جوټ اغوستې ده او ما چیلې اغوستې خو دا راته ووایه ته چې دونه تپوسونه کوې تاسو اغوستې دي ما خو ولې یو غټ پرچ په 1.5 لک واغېسته ما چې تاسو غوښې راکړې نو بس په هغې کې به بیا ږدو نو وارکا ایز بیا منډې امر ته دې ګواز کوي استاد دې اواز کوي زه ورته اواز کوم په خیر استاد اختر دې مبارک شه ویش ساده سړی دې کار له ولې نه راځي استاد اختر دې که نه اختر کې به څه کار وکړو دته وګوره بس ته که نه اختر خو ختم شو که نه او دې کار له راځه که نه او داسې کار وکړه که ما د غوښې ایښي که نه هغه د قربانۍ نو شاباله بس روکاږه چې ځمه ښه استاد غوښه به هم دله روباسم ته لږ د ماشه لږ کټ روباسم چې لږ یخې اوبه د باندې وڅښم هذا شاباس بیا له زر روکاږه ښه ګرمي ده دا واله استاد چې اوبه وڅښه تاسو قرباني چاله کړې دا همدا له کړې که نه ثواب پر نیته د اوبو نه خو دا اندازه ماته وشوه لکه چې پرج لم قرباني کړې ځکه چې اوبه هم دونه ګرمې دي چې ته لاندې هم په بوتلو کې ایښې او بر هم غوښه ایښې ده دا خو د څکلو نه دي یاره استاد چې یو خبره درته وکړمه پرج هم د غوښې ډک دی او چې پلار مې چاله غوښه ورکړي نو مور مې ورسره جنګ لګوي او چې مور مې چاله غوښه ورکړي نو پلار مې ورسره جنګ لګوي یاره زویه بس زه به نه لاړ شم هسې نه که ته اوس ما له غوښه روکاږې نو مور او پلار دې تا سره جنګ ونه لګوي تاسې دا غوښې خلکو له ورکې په دې پرجونو کې مسقه کوې زه نه لاړم